اساني راوستل یعنی دا ملاوېدل مشکلات لرې کېدل د الله تعالی په نعمتونو کې یو ډېر غټ نعمت دی. د الله هسې ډېر نعمتونه دي انسان له ورکړي دي، مګر د څه نیک کار توفیق ملاوېدل، کار اسانېدل، مشکل پکې نه پیدا کېدل، دا ډېر غټ نعمت دی. مثلا یو نیک مجلس کې کېناستل، دې له وخت ورکول، په نیک کارونو کې خواهش پیدا کېدل، دا هم د الله توفیق دی. اوس اسانۍ دپاره موږ څه کول دي؟ اول خو الله ته رجوع کول دي، مدد غوښتل، ځکه چې هر حال کې اوري، هغه ورکولی شي، هغه قبلولی شي، یعنې هر دعا اوري او قبلي هم. مشکل په تنګۍ کې بیا موږ له صبر کول دي، امید ساتل انشاءالله چې تنګۍ نه پس به اساني ضرور راځي. او تقوا کول، نو کارونه به آسان شي، ځکه چې الله مرضی کار ته کتل ضروري دي. اوس نور اسانۍ دپاره یعنې مشکل اسانۍ کولو دپاره څه کول دي؟ یعنې که مالي کمزوري یا تنګي وي نو خپل وس مطابق مال خرج کول، او دې سره به تنګي ختم شي، یعنې برکت به راشي. او د انبیا کیسې واقعات ډېر اورېدل، ځکه چې هغې څونه صبر کړو په مشکل حالاتو کې، مشکلات کې هغې الله نه ډېر زیات مدد وغوښتل، بار بار به رجوع کوله، هر معامله کې، هر حال کې، هر وخت. په دعاګانو په ذریعه هغې د الله نه حفاظت هم وغوښتو، امن یې وغوښتو، اولاد یې وغوښته دي، او د الله خاطر هغې ډېر زیات صبر هم وکړو، قربانۍ هم ورکړې، او هغې ډېر دعاګانې هم دې لپاره کړې وې. دلته موږ ته پته لګي چې تنګي مشکلات یا اساني راتلل دا د ژوند سره تړلې خبرې دي. کله به اساني وي، کله به تنګي وي، بس د انسان کار دعا کول، مدد غوښتل او امید ساتل دي. الله تعالی رحمت کول سورة کهف کې آیت نمبر 10 کې دعا دی، او ربنا آتنا من لدنک رحمه وهیئ لنا من امرنا رشدا. دا دعا د هغه ځوانانو کوه چې په غار کې وو، هغې پناه اخیستې وه، په سخت مشکل کې وو، الله نه یې د رحمت دعا وکړه چې زموږ معامله اسانه شي. دې ځوانانو ایمان بچ کولو دپاره غار کې پناه واخیسته، هجرت یې وکړو. هم داسې موسی علیه السلام هم چې کله مدین ته راغلو نو دعا یې وکړه، ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الله تعالی د موسی علیه السلام دعا هم قبوله کړه، د فرعون نه بچ کړو. او د دې ځوانانو هم الله تعالی دې په غار کې اوده کړل، د دې مدد وکړو، د دې دعا قبوله کړه، معامله ورته اسانه کړه، د دې د ایمان حفاظت یې وکړو، او د دې نیکۍ قبولې کړې، سکون ورته میلاو شو د دشمنانو د یرې نه، او دې بچ شول. په دې کې موږ دپاره سبق دی چې مشکل کې صرف الله ته تلل، الله طرف ته تلل چې هغه مدد کولی شي. خو افسوس موږ نن انسانانو ته ګورو، نو مطلب کېدی شي دا فلا را سره مدد وکړي، نو الله فرمایي چې د ځوانانو ته وګورئ، دې نه سبق واخلئ. دوی هم مالداره خلک اوس غریبانان نه وو، دنیاوي څیزونو ته دوی ونه کتل، بلکې دوی په هغې کې هم یعنې حالانکه دوی سره نعمتونه ډېر ښه مالداره خلکو دوی هغه هم استعمالولی شو، مګر دوی په هغې کې هم خپل رب نه مدد وغوښتو. حالانکه هغې مال استعمال کولی شو، مګر د هغې په الله یقین و چې الله کوم طریقې سره کار کولی شي داسې بل څوک نشي کولی. نو د دې نه د دریو خبرو موږ ته پته لګي، یو خو دا چې دوی کوشش وکړو، یعنې اول ایمان بچ کولو کوشش وکړو، د الله باندې یقین وکړو، توکل و، د هغې پسې بیا دعا وکړه. اوس پته لګي چې مشکلات ولې راځي. په دنیا کې انسان ازمایش دپاره دا راځي چې څوک څونه صبر کوي، الله پکې یاد ساتي او که نه. مشکل سره اصل کې د انسان ایمان هم پته ولګي. اوس مشکلات څه قسم راتلی شي؟ مثلا د یو نفس جان باندې راتلی شي، یعنې جسماني لحاظ سره، مال لحاظ سره، د یرې راتلی شي، په رزق کې څه کمی راتلی شي، د انسان هر قسم نعمتونه چې هغه سره د هغې ازمایش کیدی شي. اوس مشکل کې څوک کامیابیږي؟ څوک چې صبر وکړي، توکل وکړي، الله په وعدو یقین لري چې الله به ضرور اجر راکوي، الله به ضرور اساني پیدا کوي. او مشکل باندې صبر کوونکو له څه اجر دی که چا صبر وکړو. الله خوشخبری ورکوي، جنت او د هغې نعمتونو بار بار ذکر راځي قرآن کې او حدیث کې، د الله رحمت خیر بلایي نازلیږي، مشکل نه پس بیا انسان ته اساني ملاویږي، په عبادت کې خشوع توجه راشي، لذت محسوس شي، د نورو نیکو توفیق هم ملو شي، پاک ژوند انسان ته ملو شي، عمل مطابق بیا اجر هم ملو شي، او سکون برکت هم په زړه کې، په ژوند کې، په صحت کې راشي، او نیک